بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زما محترم مسلمانان ورونو، الله سبحانه وتعالى فرمای هغه څوک چې د جهنم د اور نه بچ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، او جنت ته داخل کړه شه، فقد فاز. قرآنی تعبیر دی چې یقینا دا انسان کامیاب شه. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، او نه دی دا ژوند دنیوي مگر دا سامان د دوکې دی. زما عزتمندو، په دې آیت کریمه کې تاسو سوچ وکئ. یو انسان چې د اور نه بچ شه او جنت ته لاړ، نو دا یقیني کامیاب شه. ځکه چې یو انسان د اور نه بچ شه، نو د ټولو مصیبتونو نه بچ شه. ځکه چې جهنم دا د هر مصیبت نوم دی. کم تکلیف، کم مصیبت، کم عذابونه، کمی سختیانې چې انسان تصور کولی شي، دا ټول په جهنم کې موجود دي. او یو انسان چې د جهنم نه بچ شه او جنت ته داخل شه، نو دا یقیني کامیاب شه. وجه دا ده چې په جنت کې هر قسمه نعمتونه چې انسان تصور کولی شي، دا په جنت کې موجود دي. او زما عزتمندو، دا یقیني او رښتونی خبرې دي او په انسان را روانې دي. نو د دې د وجه نه تاسو دې تعبیر باندې سوچ وکئ. څوک چې د اور نه بچ شه او جنت ته داخل شه، دا یقیني کامیاب شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی حدیث قدسی دی، الله سبحانه وتعالى فرمایي چې اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ما په جنت کې د خپلو بندگانو لپاره داسې نعمتونه تیار کړي، ما لا عین رأت، چې یوې سترګې نه دي لیدلې، د هغې حقیقت چا نه دی لیدلی، ولا اذن سمعت، او د هغې حقیقت کوم غوږونو نه دی اورېدلی، ولا خطر على قلب بشر، او نه د هغې حقیقت د کوم انسان په زړه کې تیر شوی. الله سبحانه وتعالى دا تعبیر کړی. مختلف تعبیرونه دي په قرآن کې د جنت متعلق. ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله سبحانه وتعالى فرمایي چې د جنت نه مه غافله کیږئ. په دې جنت کې ستاسو لپاره هر هغه نعمتونه شته دي چې ستاسو زړونه هغې ته شوق کوي او ستاسو زړونه غواړي. وتلذ الأعين، او سترګې پکې خوند اخلي. داسې نعمتونه پکې دي. د دې د وجې نه زما عزتمندو، د اور نه به انسان څنګه بچ کیږي؟ د دې لپاره به انشاءالله مستقل درس به شروع کو، هغه اسباب چې انسان د اور نه بچ کیږي په هغې باندې، او جنت ته به سړی څنګه داخلیږي، نو هغه اسباب به ذکر کو چې د هغې په وجه باندې انسان جنت ته داخلیږي. او د دې کوشش پکار دی چې هغه اعمال انسان وکړي چې د هغې په وجه د اور نه بچ شي، او هغه اعمال وکړي چې د هغې په وجه جنت ته داخل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. د جنت پشان نعمتونه، د جنت پشان خوشحالینې، او د جنت پشان راحتونه دا ما نه دي لیدلي، خو طلب کوونکي وده دي. او د جهنم پشان عذابونه، سختیانې، تکلیفونه دا ما نه دي لیدلي، خو ځان بچ کوونکي تېنه وده دي. الغرض زما عزتمندو، هغه اسباب اختیارول پکار دي د کوم په وجه چې انسان جنت ته داخلیږي، او د هغه اسبابو نه ځان ساتل پکار دي چې د کوم په وجه انسان جهنم ته داخلیږي. الله سبحانه وتعالى د خپل فضل و کرم سره موږ د جنت والاونه وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.